سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. نبوی سیرت. بسم الله الرحمن الرحیم. د شریعت غږ رادیو محترم اوریدونکو او د نبوي سیرت خپرونې عزتمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ او خوشحال یم چې دا د یو ځل بیا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک سیرت خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې محترم اوریدونکو، په دې هیله چې سهار مو د لوی خدای جل جلاله په عبادت سره پیل کړی وي او همداراز خپرونه په غور سره تر پایه پورې واورئ. دا د خپرونه پیلوو. ښاغلو او آغل اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې غواړم چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له بعثت نه مخکې په عربو کې د بې رحمۍ، وحشت، وینې تویولو، زنا، فحشا او ځینو نورو هغو کارونو چې هغو په ټولنه کې بدې اغېزې درلودې، په دې هکله تاسو ته معلومات درکاندم. هو کې محترمو اوریدونکو، کله چې دوی شپه ورځ په چورو چپاول، غلاګانو، داړو او د لارو په وهلو او د کورونو په تالا کولو، شخړو، جنګونو، د یو بل په وژلو بوخت وه، نو په دوی کې د چیرونکو او ماتونکو حیواناتو یعنې لیوانو خویونه پیدا شوي وه. دوی به د ژوند او همداراز د هغو حیواناتو چې ژوندي به وه او یا د اوښانو څخه کوهانونه غوڅول او د ژوندیو پسونو څخه به یې لمان پرې کول او کبابونه به یې ورڅخه جوړول او خوندوره غذا به یې دا بلله. دوی به ژوندي څاروي په ونو پورې تړل او په غیشو به یې د دې لپاره ویشتل چې دوی ورباندې د نښې ویشتلو مشق وکړي، خپله نښه ورباندې پخه کړي. په جنګونو کې به یې د امیدوارو ښځو نسونه څیرول او د وژل شویو انسانانو څخه به یې پوزې پرې کولې. ښځو به له دغو پوزو څخه امیرونه جوړول او په غاړو کې به یې اچول. دوی به دا شرطونه ایښودل چې که موږ دښمن مړ کړ نو په ککرۍ کې به یې شراب څښو. په دوی کې جرم ته د مجرم د سزا ورکولو یوه طریقه دا وه چې د ونو ښاخونه به یې په ډیر زور سره راټیټول او په هغو ښاخونو پورې به یې د مجرم پښې لاسونه ور وتړل او بیا به یې دغه ښاخونه خوشې کړل او د مجرم غړي به د بدن څخه جلا جلا کېدل او د هغو ښاخونو سره به هغه د موجود انسان غړي تلل. کله کله به یې ښځې د آسونو په لکیو پورې وتړلې او آسونه به یې ځغلول. په دې ذریعه به د هغو د بدنونو ټوټې ټوټې په هر ځای کې لوېدلې. دا ډول سزاګانې په عمومي ډول د عربو پاچاهانو او غټانو خلکو ته ورکول کېدلې. کله به یې انسانان په یوه کوټه کې بندي کړل او خوراک و څښاک به یې بیخي نه ورکاوه او په دې ډول به هغه له لوږې او تندې څخه مړ شو. د دې ډول سزاګانو نوم د دوی په اصطلاح کې صبر وه. دوی به د مړیو په قبرونو اوښان تړل او هغو ته به یې هیڅ نه ورکول. دغه اوښان به په یو څو ورځو کې د لوږې او تندې څخه مړه کېدل. دوی د دې ډول اوښ په خصوص کې دا عقیده لرله چې په ده به مړی سپریږي، یعنې دا د مړي د سپرلۍ اوښ دی. دا ډول اوښ به په دوی کې په بلیه نوم سره یادېده. همدغه راز په دوی کې زنا او نورو فحشاو ډیر عمومیت درلود او دا واقعات به په فخریه اشعارو کې بیانېدل. عامر القیس د عربو ډیر لوی شاعر و او سره د دې شاهزاده او د هیواد یو والی هم و. د خپل د عمل لور
انیزې او نورو ښځو سره چې کوم د بې شرمۍ کارونه کړي وه هغه یې په خپله لامیه قصیده کې ټول په ډېر افتخار او تفصیل سره لیکلي او بیان کړي دي. سره د دې چې د دغې قصیدې اشعار د عربو د لویو وړو په یاد وه او په ډېر خوند به یې دغه شعرونه ویل. له حضرت ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې که څه هم په جاهلیت کې خلکو په ښکاره زنا روا ګڼله خو په پټه او پرده کې زنا روا هم ګڼله او دا به یې هم ویل چې په ډاګه او ښکاره زنا کول د رذالت او بې شرمۍ له خویونو څخه دی او په دې کې هیڅ باک نشته. فاحشو ښځو به د کورونو په مخ کې توغونه درول او دوی به په کورونو کې کېناستلې. دا ډول ښځې به په دوی کې په صاحب الرایات نوم باندې یادېدلې او د دوی اولادونه به د اصلي او حلالې ښځې سره برابر ګڼل کېدل. تر اسلام وړاندې په خپله په مکې معظمه کې دا ډول ښځې موجودې وې چې له هغو څخه د یوې نوم عناق وه. مرصد غنوي د حضرت جناب پیغمبر نه اجازه وغوښته چې زه عناق په نکاح واخلم. د دې غوښتنې په اثر دا آیت نازل شو او زناکارې ښځې سره یوازې مشرک او زناکار نکاح کوي. ډېرو غټو خلکو به په خپلو ښځو ته ویل چې تاسې ځئ او د بدکارۍ په ذریعه ګټې کوئ او موږ ته یې راکوئ. عبدالله ابن ابی د مدینې رئیس و او دومره غټ سړی و چې تر هجرت وړاندې ټولو انصارو د ده لپاره یو تاج جوړ کړی و چې موږ به دی د خپل ځان پاچا کوو او دا تاج به د ده په سر ورږدو، لکه چې دا واقع په صحیح بخاري کې هم راغلی ده. د عبدالله ابن ابی دوې ښځې وې چې د یوې نوم یې سایکته د بلې نوم یې امیمته وه. ده به دغه دواړه په زور په زناکارۍ مجبورولې. د دې کار په اثر د قرآن عظیم شان دا آیت نازل شو چې الله پاک پکې فرمایي خپلې مینځې په زنا مه مجبوروئ. سربیره په دې موجوده طریقه په دوی کې د نکاح د څو ډولونو طریقې هم جاری وې چې په حقیقت کې نکاح نه بلکې د زنا یو څو ډولونه وه. د مثال په ډول یوه طریقه دا وه چې که یوه زړور او پیاوړي شخص به پیدا شو نو هغه ته به یې خپلې ښځې د دې لپاره ورلېږلې چې د هغه سره یو ځای شي او چې له دغو یو ځای کېدو څخه به کله کوم هلک پیدا شو نو دوی به د هغه هلک په خصوص کې دا عقیده لرله چې دی به هم د همغه شخص غوندې چې د هغه د نطفې څخه دی دا پیدا شوی د زړور او پیاوړی به وي. بله طریقه دا وه چې څو تنه به چې د هغو شمیر به په یو وخت کې د 10 تنو څخه نه ډېرېده یوې ښځې ته ورتلل او ټول به له هغې سره یو ځای کېدل. کله چې به هغه حامله شوه او کوچنی به ورڅخه پیدا شو نو دغې ښځې به دغه ټول اشخاص راوبلل او په هغو کې به یوه ته وویل چې دا کوچنی ستا دی. دغه شخص به دغه کوچنی ارومرو قبلاوه او تر دې وروسته به دغه کوچنی د همدغه شخص اولاد ګڼل کېده. درېیمه طریقه دا وه چې که د هغو ښځو کره به هلک پیدا شو چې هغو به د فاحشهګرۍ بیرغ پورته کړی و او په بازارونو کې به کېناستلې نو دې ښځو به قافیه پیژندونکي راوغوښتل او چې هغه به د دغه هلک شکل و قیافه وکتله نو ویل به یې چې دا د فلاني شخص نطفه ده. ښځې به هغه شخص راوغوښته او ورته ویل به یې چې دا ستا بچی دی. په صحیح بخاري کې دا 3 واړه طریقې په تفصیل سره ذکر شوي او راغلي دي. په دوی کې یو بل ډول عارضي نکاح جاری و چې په دغه ډول نکاح کې به خلکو تر ټاکلې مودې پورې ښځې په نکاح اخیستلې او د دغې مودې تر تېرېدلو وروسته به یې هغو ته اجرت ورکاوه او هغه به یې بیا پرېښودلې. دا ډول نکاح به د دوی په اصطلاح کې په متعه نوم سره یادېده. اسلام په ابتدا کې دا شی د څه مودې لپاره د یو ضرورت له مخې په خپل حال باقي پرېښوده او بیا یې د تل لپاره حرام وګرځول. شرم و حیا چا بیخي نه پیژاندله. د حج په موده کې به په کعبه کې زرګونو خلکو سره راټولېدل خو قریشو به په بربند لغړ بدن د کعبې طوافونه کول. ښځو چې به په بربند بدن د کعبې طواف کول
نو خلکو ته به یې دا ویل چې که چا موږ ته دومره ټوکر را کړی وای چې موږ ورباندې خپل عورت پټ کړی وای نو تر دې وروسته به یې بیا داسې شعرونه هم ویل. نن به د وجود لږه برخه لوڅه شي او یا ټوله او کومه چې لوڅه ده له هغې څخه زه د خوند اخیستلو اجازه نه ورکوم. صحیح مسلم په باب تفسیر کې د حضرت عبدالله ابن عباس څخه یو روایت را نقل کړی ده. دوی به د لامبلو په وخت کې ځانونه نه پټول او نه به یې له کوم شي نه ځانونه پناه کول، بلکې لوڅ لغړ به په ډاګه به یې لمبل. دوی به په ډاګه او په ډېرې بېباکۍ اودسونه ماتول او د پردې به یې هیڅ پروا نه کوله. په لویو لویو مجلسونو کې به یې د خپلو ښځو سره د صحبت ټول واقعات بیانول. مایرنۍ میندې به یې د میراث په ډول په زور په نکاح اخیستلې. د ښځو حالت ډیر خراب و. د مړي د میراث څخه به دوی ته هیڅ برخه نه ورکول کېده. په عربو کې دا یوه عمومي عقیده وه چې میراث د هغه چا حق دی چې توره پورته کولی شي او په لاس کې نیولی شي. په دې اساس به کوچنیانو هلکانو ته هم په میراث کې برخه نه ورکول کېده او د میراث څخه به هغوی محروم ګڼل کېدل. په جنګونو کې به د مغلوبو او مفتوحو قبیلو ښځې د فاتحینو لاس ته ورتللې، نو که د دوی په منځو کې به سره روغه وشوه او دغه ښځې به بیرته ورکول کېدې، نو سره د دې که دغو خلکو به د هغو ناموس برباد کړی هم وه، دوی به کور ته بوتللې او دغه کار به دوی کې کوم عار نه ګڼل کېده. فاتحینو به د ښځو په دغو اخیستلو او تصرف افتخارونه کول او خپل دغه افتخار به یې په شعرونو کې څرګنداوه. کله چې بنو ضبده و په بنو عامرو باندې بری ومنده، نو د هغو ښځو د جنگ په میدان کې بې ستره او رسوا کړې. لکه چې فرزدق په یو شعر کې دې واقع ته هم اشاره کړې ده. هغه وایي نو خلکو ښځې په خپل تصرف کې راوستلې او که کومه پرده په منځ کې وه نو هغه یوازې نیزې دي. د قیس او بنو دارم قبیلو په منځ کې چې کوم جنگ پیښ شوی و او دغه جنگ په رحرحان نوم سره مشهور و، د دغه جنگ په نسبت جریر داسې وایي د هغو د ښځو سره مو بې مهره نکاح وکړه. عامر معدي کروب د عربو پیاوړی او سرتیری او پوخ شاعر و. کله چې د ده له خور سره چې ریحانه نومېدله دغه راز معامله وشوه او عصمت برباد شو، نو عامر وویل آیا د ریحانې لخوا کوم آواز کوونکی او آواز اوریدونکی شته چې هغې زه بې خوبه کړی یم؟ خو زما دوستان بیده دي. که تاسې څه کار نشئ کولی نو هغه پرېږدئ او هغه کوئ چې کولی شئ. د طلاق لپاره کومه موده او عدت نه وه، یعنې تر کومې مودې پورې چې به د میړه خوښه وه تر هغې به ښځه نه د خپل میړه سره اوسېدلی شوه او نه به یې د کوم بل چا سره نکاح کولی شوه. د ښځو په نکاح اخیستلو کوم ټاکلی حد نه ده ټاکل شوی. کله چې غیلان ابن سلمه ثقفي اسلام راوړ نو په دغه وخت کې د هغه 10 ښځې وې، او هر کله چې وهاب اسدي مسلمان شو نو په دغه وخت کې د هغه په نکاح کې 8 ښځې وې. 2 سکه خویندې به په یوه ځای په نکاح اخیستل کېدلې. چې پلار به مړ شو نو د هغه ټولې ښځې به د سکه او خپل مور نه سیوا د هغه زوی په خپل تصرف کې راوستلې او د هغه خپل او روا ښځې به ګڼل کېدلې. ښځې به د هغو د طبیعي ناروغتیا یعنې حیض په وخت کې له ځان څخه بیلولې او هغو سره به چا ګډون او یا خوراک و څښاک نه کاوه. ښځه چې به کونډه شوه نو د کور څخه د باندې به دې ته د استوګنې لپاره یوه کوچنۍ او تنګ او تاریکه کوټه او د اغوستلو لپاره به دوی ته ډیر خراب او زاړه کالي ورکول کېدل. کونډو ښځو به خوشبويي او دغه راز نور شیان نشوای استعمالولای. کله چې به دوی په دې ډول او حالت کې یو کال تیر کړ نو دوی به دې ته یوه وزه او یا یو خر راوسته. په دغه خره او یا به په یو بل شي پورې به دې ښځې خپل جسم وموښه. تر دې کار وروسته به
دا له دغه تنګې او تیارې کوټې څخه راووتله. له دغې کوټې څخه تر راوتلو وروسته به دې یوه پچه ورکول کېده. دغه پچه به دې لرې وغورځوله او د دې پچې په غورځولو به د دې سوک او غم او د هغې موده پای ته ورسېده. بیرته به یې په خپل پخواني ژوند پیل وکړ. د ښځې لپاره به چې کوم مهر مقرر وه هغه به ټول پلار اخیسته. د ښځو پکې هیڅ برخه نه وه. لنډه دا چې په مجموعي ډول ښځه ډېر بدترین مخلوق او د هر ډول جبر و تعدید مشق تخته جوړه شوې وه. ورو ورو دا وضعیت دې حد ته راورسېد چې هر چا کره چې به لور پیدا شوه هغه به ډېر زیات خفه وه او له ډېر شرمه به د خلکو څخه پټ ګرځېده. الله پاک د نحل مبارکه سوره کې فرمایي او له دوی څخه چې چاته د لور زیری ورکړای شي نو د هغه مخ تور واوړي او د قهر او غصې ګوټ تیر کړي. د دې زیری د خفګان له کبله د خلکو څخه پټ ګرځي او دا فکر کوي چې د همدې شرم سره به یې قبوله کړم او که ژوندی یې په ځمکه کې ښخه کړم. ابو حمزه یو رئیس و چې د کره لور پیدا شوه نو د خپل کور ته له تګ څخه لاس واخیسته. د دې کار په اثر به د ښځې خپل لور ته د للو په ځای دا ډول شعرونه ویل. هغه دا چې دا په حمزه څه وشول چې موږ ته نه راځي او ګاونډیانو کره شپې تېروي. په دې خفه دی چې ما زوی نه دی زېږولی. زما د په خدای قسم وي چې دا کار زما په اختیار کې نه دی. موږ خو کله د ځمکې په شان غوندي یو چې هر څه را پکې وکرل شي همغه به زرغونېږي. له دې وضعیتونو څخه ورو ورو په خلکو کې د لونو د وژلو رواج پیدا شو چې لور به پیدا شوه نو هغه به یې یو میدان ته یووړه او ځمکه به یې وکینله او هغه به یې پکې ژوندی ښخه کړه. دې کار ته په عربي ژبه کې واو وایي. یو صحابي د حضرت جناب پیغمبر مبارک حضور ته راغی او عرض یې وکړ چې یا رسول الله ما په دې خپل لاس 8 ژوندۍ نجونې خښې کړي دي. په میراث کې به ښځو ته بیخي برخه نه ورکول کېده. د دوی دا قانون و چې میراث د هغه چا حق دی چې هغه توره وهلی شي. کونډه ښځه به د خپل خاوند د میراث او یا د میراث خور حق او میراث ګڼل کېده او که به کونډه به یې څادر ورباندې واچاوه نو هغه به د هغه خپله ښځه او همداراز د ده میرمن ګڼل کېده. د روا او ناروا حلالو او حرامو هیڅ فرق او تمیز نه و. هر ځناور او هر خزنده د دوی عمومي خوراک و او په شرمخۍ کې هم بد نه و. وینه به یې سره غونډه کړه او چې هغه به ښه سړه او یخه شوه او یا به کلکه شوه نو بیا به یې قاش کوله او هغه به یې خوړله. د مردار حیوان خوړل یو عادي کار و. څرمنې به یې په اور باندې وریتولې او بیا به یې خوړلې. د ژوندیو حیواناتو څخه به یې د خوراک لپاره غوښې جلا کولې. دوی به د ټولو هر ډول هغو څاروو غوښه خوړله چې که څیرونکو حیواناتو به مړه او مات کړي او یا به یې چا مرۍ خفه کړي او که چا به په وهلو هم وژلی و دوی به همداراز د خره غوښه هم خوړله. د عربو د جاهلیت د زمانې یو مشهور شاعر هغه عشی میمون چې د اسلام له آغاز زمانه یې موندلې وه او د ادب پوهانو د حضرت جناب پیغمبر په مدح کې د دې یوه قصیده هم نقل کړې ده. په دغه قصیده کې چې راغلی دي د اسلام په تاکید کې عرب کومو خبرو ته متوجه کوي هغه دا دي: د مردارو څخه لاس واخله او مه یې خوره او مه هغه حیوانان خوره چې ته یې قصداً په تیره غیشي ولې او مړه کړي دي او نه په درولو شویو بوتانو قرباني وکړئ او نه د بوتانو عبادت وکړئ بلکې د لوی خدای جل جلاله عبادت کوئ او محروم سوالګر د کوم بل انجام لپاره مه پرېږده او نه په زولنو کې بند او قید شوی بندي او نه په یو مصیبت ځپلي مفلس پورې وخاندې او نه دا ګمان وکړي چې انسان به تل ژوندی وي او نه ته د خپلې ګاونډۍ ښځې سره بد کار وکړي. هغه په تا حرامه ده. ته یا هغې سره نکاح وکړه او یا مجرد ژوند کوه. ډیرو درنو او محترم اوریدونکو، دا و
د عربو په ټولنه کې هغه بد کارګړن او ناوله اعمال چې دوی به د اسلام د مقدس او سپیڅلي دین له راتلو نه مخکې په خپل ټولنه کې کول او همدغه راز د الله جل جلاله فضل په دغو خلکو او په ټولو انساني نړۍ باندې وشو چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لیوه کامل او سپیڅلي شریعت سره راولېږه ترڅو انسان وکولی شي د خپل د ژوند لاره او د خپل د ژوند طریقه زده کړي. عزتمن اورېدونکو، اوس زموږ د خپرونې د پای شېبې شوې. له تاسو اجازه غواړم ته بلې او راتلونکې خپرونې چې انشاءالله بیا به ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسې هر یو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه.